د قرآن چې کله سړی ګوري که احکام و تفسیر راواخلي طالبانو ذاتي سړي ته داسې شوق ورسي چې راځه طالبانو ته ټول احکام بیانوه او که نحوي تفسیر په لاس درسي وي راځه دا نحوه کې د بلاغتو کې د جارالله زمخشري خبرې کوه سخت خوند کوي او رښتیا هم ډېر خوند کوي طالبان او که ته هغه ته په لاس باندې درسي څه ورته وي تفسیر د بلاغتونو د فصاحتونو دا کې دا استعاره ده او دا استعاره تبعیه ده او اصلیه ده او تمثیل د استعاره د تشبیه ده ډېر دومره خوند کوي ما ښه زړه وي طالبانو چې دا بیا وایم نه دا طالبان په دې مه مصروفه وه ځکه طالبانو ته باید ډېر لفظي تحقیقات ونسي دا به بیا نور ملایان ورته وایي دلته طالبان یې ورې په مفهوم او په معنا پوهي که چې انسانان ځان ته لاره پیدا کړي دا لفظي تحقیقات او که طالب ته ووایې ټول عمر یې په دې کې تېر کړي هلته مفهومو شیان ترې نه ویرېږي بس طالبان یې همدې ته غږ کړي عبدالغفور ووایه عبدالغفور ووایه که څه کلې کوم کتاب وایي غفور مبارک وایه نو بس ته طالب جانه زه لفظي تحقیقات 200 کاله دې تېر کړل په عربي یو ټکی نسي ویللی خو لږ لاره بدله کړه نو څه کفر کېږي عربي مطالعه نسي کولی په پښتو خو به یو ښه د تقریر کتاب نه وي راوتلی نو چې تر غفور او تر باسولي سړی راورسېږي او بیا یې عربي نه مطالعه کولی شي نو خو بیا د باسولی کېږده ځتي که نه خو یو بله لار راواخله چې په 2 کلونو کې په عربي هم پوه شي په مطالعه هم پوه شي نشته لارې نشته لارې طالبان نو زه نه پوهېږم چې تر باسولي راورسېدلی او بیا هم ته نه کتاب په عربي مطالعه کولی شي او نه الله دې رحم وکړي که نه دا به تاسې زه څنګه پوهې کوم نو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ کله چې دوی ته وویل سي آمنو ایمان راوړئ کما آمن الناس لکه چې ایمان راوړئ صحابه قالوا انؤمن کما آمن السفهاء ایا مونږ ایمان راوړو لکه څنګه چې بیعقلانو راوړئ الا انهم هم السفهاء الا خبردار اوسېږئ دوی چې د بیعقلان خپل دي لکن کله به چې د منافقینو ته ویلې چې تاسې د صحابو غوندې ایمان راوړئ دوی ویلې موږ د بیعقلانو غوندې ایمان راوړو الله وایي الا انهم هم السفهاء بیعقلان خو دوی دي ولکن لا یعلمون خو پوهیږي نه مخکې خو قرآن طالبانو دوی منافقین وبلل منافق دې ته وایي چې په ظاهره او په باطن کې کفر دلته خو صراحت وکړه طالبانو کله منافقین سول بیا دلته خو ایمان راوړئ موږ داسې ایمان راوړو که دوی د بیعقلانو غوندې خو ظاهري که کفر بیا خو منافق نه سو کنه الله صفت دي چا بیانوي د منافقینو نو دا منافق سو منافق خو دې ته چې په ظاهره ایمان په باطن کې څوک اما دلته خو اظهار وکړو یا روح المانی دلته جواب کوي طالبانو وایي نه دا دوی خپل منځ کې دا خبره وکړه یو بل ته یې ویلې راځئ ایمان راوړو په ظاهر خو دوی ایمان راوړي دي منافقینو خو په باطن کې کفر خپل منځ کې ورځ سره کېناستل ویلې راځئ داسې ایمان راوړو لکه د صحابو غوندې څومره خوند به کوي دا بعضو نور ورته ویلې ویا د بیعقلانو غوندې ایمان راوړئ الله د دوی په راز باندې خبر سو دا د راز افشا یې الله وکړله بس په خبر پوه سو